جوړ بخیر. زه د غمڅپلي سوات نه تاسو ته مخاطب یم. تاسو ته پته ده چې سوات کې یو ناخوشګواره واقع شوې وه چې سیلاب راغلی و او سیلګري د ځان سره وړي وو او وجلي وو. اوس پرون دلته احتجاج و، خلکو ډېرې خبرې وکړې، خلکو ډېرې جړاګانې وکړې. په دې کې څه جړاګانې د زړه نه وې، څه جړاګانې د مکر وې، څه خلک داسې وو چې دغه مافیا یې بچ کول، او څه خلک داسې وو چې هغو واقعي بدلون غوښتو. نو راځئ چې وګورو واقعي بدلون به څنګه راځي او موږ دا پیښې څومره کمولی شو، او موږ به هغې نقصاناتو ته وګورو چې په دې کې کم کم خلک ککړ دی یا کم کم څیزونه دي چې هغه سوات د تباهۍ طرف ته روانوي. دا کال 2019 و. د دې نه طالبان رو وتل او زموږ فوج او اسټابلیشمنټ والا ولګېدل. د بهر نه یوټیوبران او داسې نور خلک راوغوښتل چې دا سوات او دا ځایونه ایکسپلور کړي چې خلک یې نورې نړۍ ته یا دنیا ته وښیي چې په سوات کې امن راغلی دی. د هغې ایکسپلور کولو د وجې بیا زموږ هم ډېر ملګري هغو شروع وکړه او سوات ایکسپلور کول یې شروع کړل. ولې دا د حکومت د طرف نه خلکو ته اډر و او هغو خپله ډیوټي کوله، خو دلی بیا قانوني حیثیت په کال 2019 کې ورکو او سوات یو ټورسټ د تباهۍ سپاټ چې دی هغه مقرر کړی شو. اوس چې کله ته یو ځای ټورسټ سپاټ کې، نو په هغې کې د نورې ادارې چې دی بیا کار نشي کولی. دلته د ټوریزم دپاره ته جنګل کټ کولی شي، دلته د ټوریزم دپاره ته د ګلیشیر چې کوم ځای خالی شي په هغې هوټل لګولی شي، ته دلته پارکونه رغولی شي که نه. نو د دغې ټوریزم په مد کې ډېر څیزونه چې دی هغه ډسایبل شي، هغو کار نشي کولی، او دغه قانون په کال 2019 کې ورته پاس کړو. بیا د دې لپاره ډېر زیات ځنګلات چې دي هغه ووالی شول، نوې نوې هوټلې رغ کړی شوې، او دغه هوټلې چې دي دا زموږ د غټو سیاستدانانو یا د نورو غټو خلکو په لاس کې دي او هغو په غیر قانوني ځمکه باندې دغه هوټلې رغ کړي. اوس د نن نه 4 ورځې مخکې 30 او 40 جون کال 2015 شو چې اپر سوات ډیولپمنٹ اتھارټي دا به یو اداره رخ شوې ده چې د ټوریزم پروموټ کوي. دی جیپ ریلي منعقد کړې وه. هغه 4x4 جیپان ناغلي وو او د سوات په ګلیشیرز کې لګیا و. هلته یې کاربن پارټیکلز ویشتل او دا ماحول یې موږ ته آلوده کوو. اوس تاسو به دا سوچ کوئ چې یاره تاسو صرف راشئ دلته اور بل کوئ، ګندګي غذار کوئ، د دې نه خطره وي. بلکل د دې نه هم خطره ده. تاسو چې کوم ګندګي رخ کوئ، تاسو چې کوم په واوره له پاسه وګرځئ، دغه هم خطره ده. خو د دې نه غټه خطره چې ده هغه دا ټوریزم اکټ دی چې دی پاس کړی دی. په دې کې ته څوک منع کولی نه شي. د خلکو د رشکې ټرټرې رشکې وي ورسره، د هغې نه تک تور لوګي خیجې په بره روان وي. څه کې هلکه زه به چکر لګو، چینچي رشکې را روانې دي، موټر سایکل والا را روانې دي، د سن 65 زمانې بستونه دي، جیپان دي، دا تور لوګي ولي او را روان دي. تاسو یې ښه به خپله وګورئ او د دغې ګلیشیرز په خوا کې دي تیریږي. دا چې کله دي تیریږي، د کاربن پارټیکلز دغه توروالی چې دی دا په دې واوره باندې دغه شان خورئ. اوس تاسو ته به پته وي زموږ دا مشران صاحبان چې کوم دي، کوم چې په غټو غټو عهدو باندې دي، څوک چې د څه صدر دی، څوک د څه سر دی، هغه په کلایمیټ چینج نه پوهېږي او د دې په لاس کې اختیار دی د غرق موږ دغه ځای یو. نو دغه کاربن پارټیکل کله چې واوره بلکل صفا پرته وه او سپینه پرته وه، سنلایټ نور به راځي او د دې دا شوګان به د دې نه په به راځي. دا ډېر په اسانه پښتو باندې وایم چې دا مشران جاهلان پې هم پوه شي، کم چې واکداران دي. نو دغه سپینه واوره چې پرته وي، د دغې ګلیشیر عمر بیا 50 کاله وي، 20 کاله وي. ولې چې نور راځي او ته واپس ځي، ولې کوي نه. خو چې کله په دې واوره له پاسه ته وګرځې، ستا د ګاډو دا تک تور لوګي دغه ځای شي، تا چې کوم اور بل کړی وي دا په دې واوره باندې دغه شي، ته د دغه نه ځنګل کټ کې. اوس زموږ ممبرانو صاحبانو ته او مشرانو ته به دا پته نه وي چې د ونې لاندې ته کښېنې او یخني ولې وي، ځکه چې د بوټو خوراک چې دی هغه نور دی، هغه نور خوري، تمبه کوي د ځان نه، نو ریفلیکټ کوي نه. نو هغه د ټوریزم دپاره تاسو ټولې ونې ووهلې، اوس لګیا یې دغه واورې ګلیشیرز ولیکوئ، او تر دې دمه پکې ډېرو خلکو چې د کم ګلیشیر نه ځمکې خالي شوي هغه قبضې کړي هم دي او په هغې باندې هوټلې هم روانې دي، لګیا دي. نو اوس زموږ ممبران صاحبان چې دي دی خو د عقل نه خالي دي. که تاسو وګورئ، تاسو ته په سوات کې د عمران خان د عمر نه زیات MPs هم میلاو شي. اوس عمران خان خو زه کرکټ کړی دی، لوبې کړي، منډې ترړې وهلې دي، هغه په دې عمر کې هم بیا داسې دی چې سټیمنا یې شته.
زموږ ممبرانو صاحبانو پسې چې لاړ شي او 10 کسان ورسره تش ستړي مه شي وکړي دی ورځې سترګې وهل شروع کړي وایي بچې کوي رانه خلک تیلر کوي چې دی کښېني که نه د بلډ پریشر لو کېږي دی د خپلو کلیوالو سره نشي ودرېدی دی په پارلیمنټ کې ماله په کلایمټ چینج قانون سره زمونږ د سوات د ټولو نه غټه بدقسمتي دا وه چې زمونږ تعلیم یافته خلک راولګېدل او یو ډېر کمزوری او انپړه جاهل کس یې هله اختیار ورکړو او بیا د خدای د طرف نه به موږ باندې غټ لعنت دا و چې دغه سړي له دومره اختیار ورکړو چې د ټول سوات او ملکنډ په لاس باندې ټکټونه هم وویشل د ځان په شان نورې نمونې هم راوستې نو هغه تېر که لږ ډېر ښه دا اوسني د هغو نه هم ډېر زیات ککړ دي ولې د دې په لاس کې مال و جیداد و دوی د خپل مال طاقت کتو چې دا ما پارلیمنټ ته رسولی شي او که نه شي اوس دغه صاحبان که په تاسو پسې لاړ شئ او تاسو ورته ووایئ چې تاسو په کم قانون باندې سوات ټورسټ سپاټ ډکلیر کړی دی ولې د سوات سره دا زیاتی تاسو کړی دی د سوات ته چې خلک دلته راځي په دې 15 کالو کې د سوات درجه حرارت 8 یا 9 ډیګري سنټیګریډ زیات شو مخکې په کال 2006 پورې به د سوات درجه حرارت شو یا 11 یا 12 ته بخته سوات وس الریډي 40 ډیګري سنټیګریډ ته رارسي نو وس چې د 400 او مردان نه یو کس را روان یو الته 15 ډیګري سنټیګریډ وي او دته په کالام کې 40 او 15 کاله بعد به دته میلاویږي نو دی لیونی دی دا کم خلک چې په دې خوبونو کې دي او د دې ګلیشیر د واورې ولې کېدو ته خوشحالېږي چې زه به دلته هوټلې لګم زه به دلته قبضه ولګوم زه به دلته دا وکم د به پارک رخکمه چې د کالام او د سعودي عرب موسم یو شان شي ستا په هوټل کې بیا څوک میچازي هم نه کوي نو ښه به دا وي چې دا څومره مو وخوړه دومره پوره ده نور د سوات سره زیاتی مه کوئ یا خو پوره انتظامات وکړئ د مدین نه په بره گاډي مه پرېږدئ همدې خلکو ته ووایئ ګرځئ 10 ورځې وګرځئ 15 ورځې په دې خپو وګرځئ او سوات بره ایکسپلور کړئ او بیا راشئ او د دې غز نه ځئ او یا دا سوات چې کوم تاسو ټورسټ سپاټ ډکلیر کړی دی د دې خلاف ټول سواتیان نوځي او دا قانون غیر قانوني ثابت کی او دا واپس واغسته شي چې سوات ټورسټ سپاټ نه دی دا ډېر سینسیټیو دی د دې غټه وجه دا ده زموږ سره 3 ګلیشیر دي او په هغې کې الریډي دړه چاودونه راغلي دي دا نن دی او که سبا دی د سیلاب په شان بهیدو واله دي دا به ختم شي دا چې کله ختم شول د دې ګرمي به د سعودي عرب نه زیاته وي زما خبرې انتهایی بدلې وي خو دا خلک به د دې خبرو تصدیق 3 یا 4 کاله بعد وکړي چې کله دا ګلیشیر وخویدل او لاړل ختم شول اوس زموږ ممبرانو صاحبانو ته صرف او صرف دا ویلی شو چې دلته به خلک راځي سیلګري به راځي او پیسې به لګوي او دا به اکانومي هب شي و د خدای ظالمانو موږ په پاکستان کې وخت تیر کړی دی دلته هغه ډپرز نستي او هغه خلک قانون نغی چې هغو د سره بهر ته وتې نه دي هغو د سره نور لیدلی نه دی دا په کمرو په ایسي کې دننه قانونونه رغول زموږ دپاره خطرې دي د دې غټ مثالونه دا دي وایي پیسه به د کم ځای نه راشي اوورسیز پاکستاني د په موبایلو ډېرې خرچې کوي د 15 لاکو موبایل یې اخلي نو راشه 1,80,000 پیته ټیکس ولګوه دوی به په دې ټیکس ورکوي زما وزیر اعظم شي که نه شي زه ولې به دې باندې ټیکس ورکوم دا کال 2014 چې موږ به د بهر نه ټلیفون کوو او په هغې باندې 200% ټیکس ولګېدو ولې په هغې کال باندې دوی وکتل چې یاره اوورسیز پاکستاني دومره ټلیفونونه کوي او پاکستان ته یې 8 اربه روپۍ راځي نو دا 8 اربه روپۍ چې دي دا راشه 10 ارب ته ورسوه او په دې باندې ټیکس ولګوه نو که بیا مسافر په هغې وخت کې و هغو ته به یاد وي خلکو به ایپ واغستو په ایپ نه به یې د انټرنیټ نه بیا ټلیفونونه کوله به ارزان پرې وتل ډېر خلکو کور کې ویناګانې وکړې او هغو انټرنیټ یې ولګولې نو 8 اربه روپۍ چې دې کړې وې به کم کال د هغې نه هغه څیز کروړو تر هغې خو ګټه یې ونه کړه نو دا غلط فهمي زموږ د داسې ممبرانو چې هغه غریبانان په څه پوهېږي نه هغو په ذهن کې اچولی شوي ده چې سوات سیلګریزه سیمه ډکلیر کا او دلته به خلک راځي پیسې به لګوي دا پیسې د یو چند خلکو جیبونو ته ځي د سوات ځایي خلکو لی بیماریانې ورکړي دلته کینسر زیات دی برین ټیومر زیات دی نورې بیماریانې زیاتې دي زموږ سوات او د سوات خاوره چې دا د 22 او 33 ډیګري سنټیګریډ نه زیات موسم نشي برداشت کولی او موږ روان یو چې موږ به پر روان 15 کاله کې 50% کلاس کوو نو سواتیانو او خاص کر جنزي او ځوانانو وخت ستاسو دی او پیغلو
ځان د دې بوډاګانو نه خلاص کړئ. دا که په هر شکل کې دی، دی که ستاسو د بازار صدر دی، که ستاسو د هوټلو صدر دی، چې کم ځای کې هم په کم ځای کې هم مشر دی، دی په کلایمیټ چینج نه پوهېږي، تاسو ورسره کښېنئ او قرآن قسم ترې واخلئ. دی به په آخره کې تاسو ته ووایي چې دا د خدای د طرف نه دي، موږ پکې څه نشو کولی. دا خلک نه پوهېږي، د دې نه ځان خلاص کړئ او احتجاج په دې وکړئ چې سوات کې ټورسټ سپاټ نه وي. دا موږ تباهۍ طرف ته بیایي. دې زموږ ځنګل وخوړو، دا اوس زموږ ګلیشیر خوري او خدای خبر چې موږ پکې بیا پاتې کېږو او که نه موږ به هم وخوري. تر بل سیلابه پورې بمبا.